اتیا عزیزانو، نن مو د علي قدر ستر مجاهد د علي قدر ستر مجاهد امیر المؤمنین ملا محمد عمر د مقبرې آرامګاه په رابطه باندې موضوع ده. ملا عمر څوک و، څه یې وکړل، د کوم ځای و، څنګه راپورته شو، څنګه امارت په پښو ودروه، څنګه یې له امریکا سره نړیوالو سره جګړه شوله او څنګه وفات شو، کم تاریخ یې پرېښوده، خلکو ته یې ښه تاریخ پرېښوده که بد تاریخ یې پرېښوده. په دې رابطه باندې خبرې کوو. خو ګورئ چې اوس نه درته وایم که چا توهین وکړه قسم خدای که په قبر کې مړي مرته پرېږدم. علي قدر امیر المؤمنین هغه څوک و چې کومه خبره یې کړې وه، اجمل مسعود چې کومه خبره یې کړې وه هغه په واقعیت بدله سو. د هغه قمندانانو، د هغه د لاس په لاس روزل شوي اتلانو د امریکا امپراتوري ونړوله. هغه څوک چې د هغه په لاس باندې روزل شوي وو، څه یې ژوندي دي، څه په شهادت ورسېدل. نو تاسو نه مو هیله دا ده، سلام علیکم، لایف کې یم، لایف کې واټ از ډس، زنګونه مه وهئ که نه یاره. تاسو ټوله ورځ کراره کراریز دا لایف راسمه شروع وکئ، لایف ته راسئ. خدای مو د ملا عمر مجاهد، ستر مجاهد، یو له کارنامو نه دا و چې هغه د شر و فساد په وړاندې راجګ شو. قندهار، هرات، مزار، ننګرهار، لوګر، خوست، بدخشان چې کوم ځای د ښوده دلته د قدرت جزیرې وې، دلته ظلم و دلته وحشت و پاټک سالاري وه. نه د چا ناموس په امن کې و، نه د چا عزت په امن کې و، نه د چا مال په امن کې و، نه د چا سر په امن کې و. ملا محمد عمر مجاهد راجګ سو په ډېر کم تعداد باندې، ځان سره مجاهدین مولوي صاحبان راټول کړل چې دغسې یو ترتیب لرم، د فساد په وړاندې، د جبر او د ظلم په وړاندې مبارزه شروع کړله. بالاخره په ټول افغانستان باندې حاکم شو، 95% باندې اسلامي نظام قایم شو. خلک له ظلم نه، له جبر نه، له استبداد نه، له پاټاک سالاري نه، له جګړو نه خلاص شول. ټول افغانستان ته امن راوسته. په هر کیلومتر کې یو پاټکو د خلکو عزتونه لوټ کېدل، د خلکو مال لوټ کېده، میخ کوبیدن، سینه بریدن، رقص مرده. کابل په کنډواله بدل شو، نور په ټولو ولایتونو کې بچه‌بازي، مرده‌ګوي او ناموس فروشي حوض ته رسېدلې وه. چې کله په 95 خاوره واکمن شو، نو دلته امریکا او نړیوالو اسامه بهانه کو، بالاخره د لوی ملا صاحب نه غوښتنې درلودلې چې ته مونږ ته اسامه حواله که، کله به د نجونو مکاتب، کله د ښځو حقوق، کله څه و کله څه بهانې جوړولې. بالاخره د 11 د مسعود وژلو شو، د هغه نه وروسته 11 سپتمبر شو. په 9 نومبر که څومره چې هغه مسعود هغه نه وروسته 11 سپتمبر پیښه راغله. امریکانو بهانه اسامه کو، افغانستان ته راغلل. لوی ملا صاحب ورته ویل چې دلته راتګ ډېر اسانه ده، خو ګوره بیا وتل سخته دي. زه به نظام له لاسه ورکم، زه به حکومت له لاسه ورکم، زما خلک، زما قمندانان، زما مجاهدین، زما ولس به په شهادت ورسوي، خو د تا غلامي نه مني، جمهوریت او دیموکراسي دې نه مني، د لارډ میکال قانې نه مني، قانون نه مني. دلته دا ملت مسلمان ملت دا به له ما سره درېږي. په دې هیواد حمله مه کوه. ټولې دروازې د مذاکراتو د امریکانو په وړاندې خلاص کړه، ته شواهد او ثبوت راوړه. خو امریکان خپل د غرور په خره ناست، هیڅ د ملا صاحب خبرو ته ارزښت نه ورکوه. علي قدر امیر المؤمنین د امریکانو په وړاندې د جهاد او د مبارزې اعلان وکړ چې بس امریکانو مذاکرات نه مني، حمله کوي، موږ هم ورسره جګړه کوو.
نظام وپاشل سو، خلک لاړل، ټولو ویل چې د ملا نوم به بیا څوک وانخلي. غټو غټو ګیرورو صوفیانو، ناموس فروشانو او عزت فروشانو خپلې ګیرې وخریلې، لاړل د امریکانو تر څنګ ودرېدل. د طالب نوم اخیستل جرم سو، ګیره، بریت او لونګۍ او شمله جرم شو. بالاخره یو ځوان، یو غازی، یو اتل را پورته شو، د شهید منصور صاحب زوی، په شایکوټ کې د امریکانو په وړاندې جهاد شروع کول. امریکایي یرغلګرو نه څټونه پرې کړل. هغه ګنګوسې ټولې غلطې شولې چې د امریکانو په وړاندې جګړه نه کیږي. امریکان د مځکې په لاندې 2 انچه شی ویني، خو بیا تر اخره 2 متره ملا عمر او اسامه پیدا نه کړل. تبلیغاتي جګړه وه، خو دغه هر څه د منصور صاحب زوی، د منصور صاحب زوی څه نوم یې ده؟ سیف الرحمن منصور صاحب په دې ټولو خبرو د بطلان کرښه راښکله. تر وروستي کالتوس یې له اشغالګرو سره جهاد وکړه. د هغه وخت ولسمشر بوش په هغه باندې تبه راغلله چې د دومره لویې ټکنالوژۍ په وړاندې د پکتیکا او د پکتیا په غرونو کې د یو مجاهد زوی څنګه د دې خلکو په وړاندې جهاد شروع کړ. بالاخره د جهاد سلسله شروع شوه. لوی کندهار، مشرقي، جنوب، ټولو ولایتونو کې د امریکانو په وړاندې جګړه شروع شوله. په شمال ته د جهاد لمن وغځېدله، اگر که تر هغه مخکې د قندوز ولایت کې جهاد شروع شوی و، په بغلان کې شروع شوی و، خو بالاخره په پروان کې، په کاپیسا کې، په مزار کې، په بدخشان کې، په تخار کې جهادي خوځښتونو سر راپورته کړ. خلکو امریکا ډیر کوشش وکړ چې لوی ملا صاحب په شهادت ورسوي یا زندان ته واچوي، خو په دې باندې کامیابه نه شو. له یو خټینې کوټې نه خپل ټول قمندانان رهبري کول، عزل کول، په کور کې کېنول، خیانت به چې وکړو مجازات کوئ، له یو خټینې کوټې نه رهبري کوله. د امریکا ټوله ټکنالوژي د هغوی په وړاندې، د ملا صاحب په وړاندې سر کېښوده. بالاخره ملا صاحب مرحوم په حق ورسېده. په داسې حالت کې چې نه یې کور و، نه یې زوی و، نه یې ورور و، نه یې پلار و، نه یې اقارب و. ډېر د مظلومیت مرګ و. خو بېغیرتي او تنازل یې ونه کړ. خپل دردونه او خپل له کور نه لرېوالی او بېلتون هر څه زما او ستا دپاره وزغمل، د دې هېواد د ازادۍ دپاره یې وزغمل. که ملا محمد عمر تنازل کړی وای، نن به کرزی چا نه پېژانده، غني به چا نه پېژانده، دلته به حکومت او نظام به و. ډېرو نږدې خپلوانو او نږدې قمندانانو یې لاسرسی نه ورته درلوده. د دې په خاطر باندې که چېرته په هغه وخت کې د لوی ملا صاحب د مرګ اوازه شوې وای یا دا په حق رسېدلی وای، نو امریکانو له دې نه ډېره لوی استفاده کوله. امارت یې وساته، تقویه یې کړ. تر ننه پورې الحمدلله د هغه د جګړې قمندانان، هغه څوک چې د په غېږ کې روزل شوي وو، امریکانو ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړلې. ګوډ او ماته اشغالګر له دې جې وویستل. هغه خلکو چې په دې باور درلوده چې امریکا ماته نه خوري، هغوی ته زه نن وایم، هغه خلک چې خاین، غدار، غلام او مزدور ته اتلان وایي، له ځینو مردارو خولو نه اوس هم دا خبرې وځي، د امریکا جاسوسانو د هغوی مزدورانو ته ستر مجاهدین وایي. دا زموږ د معدې کرختي ده چې نن ستر مجاهد هغه څوک چې 52 هېوادونه یې ګونډه کړي دي،